نن څنګه د افغانستان لپاره تاریخي ورځ ده. دوبۍ برج خلیفه به د څه لپاره د افغانستان په بیرغ پوښل شوی وي؟ افغانستان په دې ورځ کوم ویاړ ترلاسه کړی دی؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن د دوبۍ په برج خلیفه کې د 28م د اسد د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو 101 کلیزه لمانځل کیږي. په دوبۍ کې په یاد برج کې نن ماښام د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ راځړول کیږي. برج خلیفه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ودانۍ ده. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت کلتوري رئیس صدیق امرخیل دغه بیرغ د راځړولو د جزئیاتو په اړه رسنیو ته ویلي چې نن شپه به د دوبۍ په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړترین او ښکلی برج دی د افغانستان په درې رنګه بیرغ سره په سینګار کړی شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو کلیزه هر کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي لیږلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.